ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه دې له یاده ووتم، سلام دې را نه کړ. والا بس کله د انسان فکر کار نه کوي. تا ته هم سلام. وعلیکم سلام. په اوله برخه کې څه لرو؟ د دې کس خبرې واوره، په خپله به پوه شې. پیسې په وترنرۍ کې اوس ډېرې ګټم. که زه په ورځ کې مثلا 2 کیسو ته لاړ شم، 2 کیسو نه زه تداوي کړم، په 2 کیسو کې زه 200 فیس اخلم، 400 افغانۍ خو دې کې ماته پاتې کېږي. زه به د نړۍ په کچه د غواګانو ستر فارم پیدا کړم. ښه خبره ده، ته دا کار وکړه، زه به دویمه برخه روښانه کړم. ډېر 40 دانې مې خرڅې کړي په دغه روژه کې، د 12 ترمیم کړي دي. د بېدود او بېغږه موټر په اړه معلومات درکړم. کمپیوټره نن څومره زمانه مخکې روانې، ته لږ صبر وکړه، تیار اوسه چې زه غږ در باندې وکړم، بیا به یې راته ووایې که څنګه دې خوښه ده کمپیوټره. بالکل مې خوښه ده، بس ته امر کوه. نن ډېر خوشحاله یې کمپیوټره. درنو اوریدونکو، په آخر کې د یو چا کیسه لرو چې په تحصیلي دوره کې ډېر مشکلات لیدلي مګر ډېر ښه ژوند لري. په 30 شپې به ما دغه 50 کیلو اوړه د غره سر ته خېژول. حلال رزق پیدا کول په منډو ترړو او خوارۍ پورې تړلي دي. چار څوک تر وسې پورې هلې ځلې کوي، څو ځان او کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کړي. ډېر خلک په بېلابېلو کارونو بوخت وي، د چا کسب او عرف زده وي، څوک روز مزدوري کوي، څوک تجارت یا کومه رسمي وظیفه لري. یو شمېر خلک غواړي چې هم د خپل مسلک او تخصص له لارې عاید پیدا کړي او هم له خپل مسلک سره نږدې پاتې شي او تجربه ترلاسه کړي. زموږ همکار مصطفی نصرت له همداسې چا سره مرکه کړې چې د خپل مسلک له لارې آزاد کاروبار ځان ته پیدا کړی او خوښ دی. مرکه به یې په ګډه واورو. تاسو ځان راوپېژنئ او د کاروبار په اړه راته ووایئ. نوم مې ایمل ده، تخلص وفا کوم، یو حیواني کلینیک لرم او د وترنرۍ څخه فارغ یم. مخکې مې هم کارونه کړي دي، سمسارۍ په برخه کې، موبایل فروشۍ په برخه کې، چادر فروشۍ په برخه کې. هغه کارونه و چې ما په د مکتب او د محصلۍ په دوران کې، او کله چې زه فارغ شوم راغلم خپل مسلک ته. ولې مو د کار ته مخه کړه؟ د مسلک او د شخص ترمنځ داسې یو رابطه ده لکه د مور او د ماشوم ترمنځ یو رابطه وي. که چېرې د اولاد یې مسافر کېږي، یوه ورځ نه یوه ورځ خپله د مور څنګه راځي که نه، دا خبره د دې باعث شوه چې زه خپل مسلک ته لاړ شم. په ځان باندې مې اعتبار درلود، کار کولی شم. په دې چې خلک ماته ډاکټر راته وایي، په دې مې پلار افتخار کوي. له څو افغانیو نه مو دا کار شروع کړ؟ د حیواني کلینیک کاروبار مې د 10,000 افغانیو څخه شروع کړی. آینده ژوند ته هم باید سړی فکر وکړي که نه. پیسې په څه شي کې ډېرې ګټې؟ وترنرۍ کې اوس ډېرې ګټم. څنګه؟ که زه په ورځ کې مثلا 2 کیسو ته لاړ شم، 2 کیسو نه زه تداوي کړم، په 2 کیسو کې زه 200 فیس اخلم، 400 افغانۍ خو دې کې ماته پاتې کېږي. هغه د لارې کرایه مثلا واغونه وخت کلینیک بند اوسېږي، هلته مشتري راځي، دغه حساب یې هم ورسره زه کوم، 100-200 هغه کې راته پاتې کېږي. اضافي وخت هم لرم، کېناستلی هم شم، ذهن مې ارامه اوسېږي. د سمسارۍ او د تلیفون فروشۍ غوندې نه چې مشتري سره زه په 1 ساعت وغږېږم، جنجال وکړم، هغه ته قناعت ورکړم، په ډېرو جنجالو رانه واخلي. نه، دا مریض ده، مشکل لري، مجبوره ده، زه ډاکټر یم، د ما وظیفه هم ده چې زه باید هغه ته دوا ورکړم. تاسو دا راته وایئ چې د موقعیت کوم ځای انتخاب که؟ موقعیت هم په کلیوالي برخه کې انتخاب که، ځکه هلته هم د کور کلي خلک مالدار دي او هم هلته تقریبا 6 میاشتې کوچیان راځي. مشتریان دې کېږي، پیژني، ارتباط نیسي، تداوي کوي، پیسې ترې اخلي، او هم د کور کلي کې مثلا کال 12 میاشتې هغه خلک مالدار دي. تاسو چې د کار شروع که په پیل کې، آیا د کوم مشکل سره مخ شوئ؟ که مخ شوي وئ، څه ډول محل که؟ هر پیل د کار کې خامخا مشکلات اوسېږي. مثلا اول کې ما نقلیه وسیله نه درلوده، کلو بانډو پورې به زه پیاده تلم، هلته به مې تداوي کوله، بېرته پیاده راتلم. خو شکر الحمدلله موټر ده راسره. اوس مو کار کوم ځای ته رسېدلی دی؟ له اول نه شکر الحمدلله اوس ډېر ښه ده. مثلا اول کې ما 10,000 نه شروع کړی، اوس یو کال کې تقریبا 90-80,000 تنه سرمایه شوې ده. اول مې مثلا اخیستله د کمپنۍ نه، ډېر ځله مې کمه دوا د ورځې به مې چې مثلا 1000 روپۍ کار وکړه، یا به مې 2000 کار وکړه، یا به مې 500 کار وکړه. سبا سهار به راغلم، هغه دوا چې مې پرون استفاده کړې هغه دوا مې نن بېرته 2 برابره پرې اخیستله. نو همداسې آسته آسته اوس شرکتو ته ورځم، له شرکتو نه یې اخلم، شرکتونه مې پېژني، قرض راکوي، ما پېژني، زه یې پېژنم، هم اعتبار راته پیدا شوی او هم سرمایه راته جوړه شوې. اول هم چې د کار شروع که څومره مشتریان دې درلودل؟ اوس هم چې دومره وخت تېر که څومره زیاتوالی پکې راغلی دی؟
اوله کې خدا سي و چې زه به لاړم په یو هفته کې به مې یو کیس برابرېده که به نه برابرېده. یو هفته کې یو کیس به مثلا 500 روپۍ به درې خستلې. اوس شکر الحمدلله د ورځې 2 کیسه 3 کیسه تر 5 کیسه پورې برابرېږي. داسې ورځ راځي چې هیڅ کیس نه اوسېږي که نه، خدا برابري ده. چې سنجش ورته وکړې د ورځې ګټه چې پاتې کېږي د دوا پیسې و دغه د رفت آمد د تیلو پیسې د موټر د شانو چې مکمل ترې باسم 800 روپۍ راته پاتې کېږي روزمره. په خپل مسلک کې چې دا کاروبار شروع کړی سروي کلینیک جوړ کړی دا کله مقایسه کوي د پخوانی کار سم هغه وخت چې مثلا سمساره کې پیسې ډېرې پکې باندې وي تنه ما یو کار و چې مثلا یو څه به اخیستل بیرته به خرڅول. اوس داسې دا چې فیس مې ځه علیحده اخلم دوا چې خرڅوم هغې کې مې ګټه علیحده اخلم او ورځ په ورځ مې مشتریان ماشاءالله زیاتېږي. شرکتونو سره د نورو ډاکټرانو سره د خپل مسلک سره زه چې مثلا یو کیس کې ونه شم کولای چې مثلا هغه کیس مخ ته بوزم یو بل ډاکټر نه پوښتنه کوم پلاټنه پسې کوم چې زده یې کړم یعنی هغه مشکل ځان ته نه پرېږدم نو دغه ګټه یې ماته رارسېدلې. کار به په آینده کې څنګه وي؟ زه چې فکر کوم چې په یو کال کې د ما سرمایه له 10,000 نه 80,000 افغانۍ پورې رسېدلې نو زه په دې نیت راوتلی یم چې حتی یو لوی کلینیک ولرم بستر پکې اوسېږي ما سره نور ډاکټران باید په کار شي. د خپل کاروبار نه خوښ یو څنګه او سلف څه دی مصرف مې پوره کوي چاته مجبور نه یم زه پیسې ترې وغواړم د چا چې مثلا لاس بند وي زه کومک سره کولی شم. روزمره ژوند مې روان ده او شکر الحمدلله سرمایه مې ورو ورو زیاتېږي نو سلف صدي زه ترې راځي. کمپیوټر هغه د نړۍ په کچه د غواګانو د لوی فارم په اړه دی ویلی و. څنګه شو پیدا دی کو کنه؟ هو هغه په چین کې دی. په دې فارم کې څومره غواګانې ساتل کیږي؟ 100,000 غواګانې. نو دومره لوی فارم څه کوي؟ روسیې ته دومره لبنیات صادروي چې کفایت کوي. درنو اوریدونکو تاسو په خاور کې زر خبرونه اورئ و مو اوریدل چې په خپل مسلک کې کار کول ولې او څومره ګټور تمامېږي او د عایداتو د زیاتوالي سبب ګرځي. ټول خلک هم زده کړې او کوم خاص تخصص نه لري بلکې له نورو لارو چارو رزق لاسته راوړي. زموږ همکار له داسې چا سره مرکه کړې چې د فلزکارۍ ترڅنګ مریضې تابع یا لویې کاسې جوړوي او پلوري بل لوري ته تخریب شوي تاوې هم ترمیموي. دا چې څه ډول مرکه به په ګډه واورو. که تاسو په پیل کې ځان راوپېژنئ؟ نوم مې محمود دی. ما اصل شغل چې دی اونګري دی اونګري نه چې د کابل ته راغلم پلیسکاري مې شروع کړه. پلیسکاري په موبایل کې دا تووی شروع کې په خپل دغه مې هم دلته په خپل ځا کوی دیش کوسامر پایلو کپ تجربه مې په وکړه ټول به دا کار نه ورکی بیا کوم یو باشه موږ نه وز دا کار دی کوی. محمود کاکا که تاسو دراته وایول دغه تاوه یا دغه المریض دیک دراته تشریح کې د څه رقم شای دی؟ بعضی دیش کې کوسه نه جوړي بعضی پلیزیم د خپل اون چادر او پرپیل نه جوړي وو. تووی دا ور 3 متر او 3 سانتی ده ګلواله ګرځي کوتري 1 متر 2 سانتی ده چې کوری جوړواله چې دا بیا 15 سانتی ده 1 متر دغه ته بیا د اندازه فرق لري. دغه چې کوری چې دا 1.5 سانتی دا ور دا 15 متر او 8 سانت 2 متر 1 متر 3 دا کوتره 1 متر 3 په 3 کې د جوړښت په اړه راته وایي د کې څه شی کارول کیږي؟ په دې کې شرشته دا موټر شی تام لاګي دا کې کوری وو شیشه کې لاګي 4 ملي 3 ملي 2 ملي ټول دا پرپیل کې کوری وسپنا کې کوری جاستینال کې کوری دا دګدان لپاره چې دګ میک یک ولکی. تاسو تاوی هم جوړوي او هم خراب شوی تاوی ترمیموي. دا تاوه کوم شام کې خرابي؟ دغه داس خرابي چې جوش وبډې پېتی شي هغه د لوک لګ ځای پکوي بیرته مستعمله چې روړي جوړي ترمیمي شیشه ور بدلی وو چاس ور بدلی وو بیرته رګمولي وو څو وخت نسی که زنګ والی بیا وسپنا ور بدلی وو بیرته جوړي وو ما خپل اجرات خلک ما مصرف سنجیو. تاوی جوړول د تا د پلیسکارۍ سره څومره تړلای دی؟ پلیسکاري زیاته ده ټول وسپنا د ټول کار پلیسکارۍ سره ده به پلیسکارۍ نه به وډینګ او بل کار نه کی په کور کې ورته جوړوي کنه دلته دکان ته راغواړي؟ نه دکان ته ورغړو دالې دکانم چې ولور شي واسطه کی یو شای کم بود شي بیا له امکانات نه وی چې ورور اسو شي ورو غوم دالې وروړي ایوري وی ورته بیرته جوړي وځي وربوري وړي دوباره چې جوړوي څومره مصرف راځي تقریبا؟ سنجیوي شی مصرف چاس دست مزدوري دغه معلومي و چې څه راکی هغه ته اندازې پر پارک دی غټه وړه و 1 متر لاسته 1 متر 90 دا 1 متر شپته ده 1 متر 50 تا 1 متر 10 هغه اندازه سنجیو چې کومه شاوري سره چاس پری پاست وي ورته جوړي وو.
یوه توه چې تخریب شوي وي چې تاسو جوړه کوي څو روپۍ تقریبا ته اخلي؟ ټوله تقریب هغه خپله مزدوري 1500 شپږ لاس ته خلو. ستاسو مصرف د کې څه راځي چې دا تخریب شوي وي؟ چسب مصرفي، شیشه مصرفي، وخت نیسي چې کار پکې وډینګ خرابې هماغه بیرته ور جوړوي. څومره تاوې به دې تر اوسه ترمیم کړي او خرڅې کړي وي تقریبا؟ ډېر 40 دانې مې خرڅې کړي په دغه روژه کې 12 ترمیم کړي دي. همدغه کار دی ښه دی شکر دی پیچلي کار پکو. تاسو ته څومره ګټور تمام شوی د کار؟ روزانه کار پیچلي چاته هم لاس نه دی نیولی، احتیاج محتاج نه یو. دغه ښه دی خدای فضل دی چې خپل کار پیچلي وو، کور مصرف پې وځي، کور کرایه دکان کرایه په دې عالم شکر دی چې هغه ګزاره پې وشي. همدغه کار دی ښه دی شکر دی پیچلي کار پکو. همدغه ترمیمول دي جوړول دي. کمپیوټره هغه بيدود او بیغه موټر د پیدا کنه؟ هو هغه د سولر یا د لمر د انرژي په مرسته چلیږي. اوهو څومره ښه. دا چیرې جوړ شوی؟ که درته ووایم وبه یې نه منې. منم یې کمپیوټره، ستا خبرې خو د کاڼي کرښه ده، هیڅ وخت د غلطې خبرې نه دي کړي. څنګه به یې نه منم وایه کنه. په افغانستان کې او شکر خدایا افغانان هم ډیر با استعداد دي، خو چې قراري وي ډیر څه کولی شي. دا لا تر اوسه بازار ته نه دی راوتلی. وې ما ویل چې سال نه به یې ځان ته واخلم. زیات دود او د موټرو غږونه خو اعصاب را خراب کړل. ښه دا راته ووایه چې دا څومره وزن لري؟ دا موټر 450 کیلوګرامه وزن لري، یعنی له نیم ټن څخه هم کم دی. درنو اوریدونکو اوس د کیسې وار دی، په ګډه به ورته غوږ شو. زه په کارسخي کې په داسې یوه غرنۍ ساحه کې اوسېدم چې زموږ کور ته 222 زینې راختلې وې، خو د پلار په مسافرت او د کور مسؤلیت ما ته را د غاړې چې هغه وخت زه په 11 سیم کې وم، 11 ټولګي نه تر 12 پورې ما په بازار کې من حیث د جوالي لکه د اوړو وړل، خلکو ته د بار وړل، اوبه وړل، 20 لیتره یوې خواته 20 لیتره بلې خواته موږ به وخت بانګۍ ورته وې. دا به ما د کابل د لیلیې نه د کارسخي ته غره ته سره پورې په دې شکل وړلې چې هغه بوشکه په 20 روپۍ 2 بوشکې ما په 40 روپۍ خلکو ته دا وړلې او په 10 روپۍ به ما دغه 50 کیلو اوړه د غره سر ته خېجول. د کارسخي په بازار کې ما د خښتو، د سیمټو، د ریګ یعنی ترتیګې پورې ما خلکو ته د دې انتقال کوه او هغه د پیسو په مقابل کې د ورځې خو به مې کوټسنګي کې کار کوه، د شپې به مې خلکو ته دغه خښتې سیمټ هم یعنی باور وکړئ چې ما دا په خپله انتقال کړي دي. پنتون ته کامیاب شم، د شپې پنتون ته، کوټسنګي نه تر چارقمبره یو خصوصي پنتون ته، د باغبالا نه دست د غره سر باندې باوښتم کارسخي ته. نو هغه هم د شپې ټایم په دغه 4 کاله د پنتون کې 3 ځلې په موټر کې تلم چې د هغې کرایه و 10 روپۍ، یعنی باور وکړئ چې دغه د 10 روپۍ توان طاقت ما نه درلوده. خو بیا مې پنتون ته ادامه ورکړه، د پنتون خلاص شم. د الله نه ډېر شکر ګزارم چې اوس زه د یوه ښه معاش، د یوه ښه ژوند، د کور، د موټر الحمدلله په دې شرایطو کې د هر څه خاوند یم. درنو اوریدونکو تاسو په خاوره کې زر خپرونه واورېده چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې مصطفی نصرت لیکلې او جوړه کړې وه چې ما نجی نجات درته وړاندې کړه. که غواړئ چې ستاسو په اقتصادي فعالیتونو هم خپرونه جوړه کړو نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ 0 240 5001 او کولی شئ چې زموږ ټولې تعلیمي خپرونې په تجالا ټکي AF انټرنیټي پاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.